الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين. ډیرو قدرمنو مسلمانانو، مؤمنانو، خويندو، میندو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ استاسو د دې حلقې درس او عنوان د درس هغه دی الجنة والنار. جنت او دوزخ دا موجود دي، یا په بل تعبیر هل الجنة والنار موجودتان؟ آیا دا اوس فعلا جنت او دوزخ دا تیار موجود دي او کنه دي؟ د دې سوال جواب هغه اجمالی دا ده چې الله سبحانه وتعالی دوزخ هم پیدا کړی، جنت هم پیدا کړی، او دا دواړه پیدا کړي دي قبل خلق الناس والمخلوق. مخکې د دې نه چې دا مخلوقات پیدا کی، الله سبحانه وتعالی جنت هم پیدا کړی، دوزخ هم پیدا کړی. او بیا دا علماء کرام وایي وهما لا تفنیان ابدا. دوزخ هم موجود دی او جنت هم موجود دی، او په دوی باندې به فنا نه راځي او دا به همیشه وي. او بیا دا خبرم کول پکار دی ان للجنة اناس واهله. د جنت د پاره الله څخه خلق پیدا کړي دي او هغه ته وایي جنتیان. وللنار اهلا، او د جهنم د پاره څخه خلق پیدا کړي دي، خو جنت ته جنتیان په فضل سره، دوزخ ته دوزخیان. دا دغه د طرفه عدل دی او انصاف دی. کل میسر لما خلق له. په دې باندې باید مونږ او تاسو ایمان ولرو چې جنت حق دی، جهنم حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعاګانو نه یو دعا هغه دا و چې اللهم انک حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. ربط حق موجود دی، وینا د حق ده او دین د حق دی، جنت حق دی، دوزخ حق دی، او دا د هر مؤمن مسلمان عقیده ده. د دې وجه نه الله سبحانه وتعالی
د جنت ذکر په قرآن کریم کې کړی او د دې جنت په باره کې علامه ابن القیم الجوزیه رحمه الله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غښتلی شاګرد هغه یو کتاب لیکلی په دې موضوع د کتاب نوم یې دی او ډېر ښایسته کتاب دی هادي الارواح الى بلاد الافراح او دا داسې یو کتاب دی چې په دې کې ذکر دی 70 بابا 80 ابواب باندې مشتمل کتاب دی د جنت تعریف د جنت اقسام د جنت نعمتونه د جنت کیفیت او صفتونه او په جنت کې چې کوم نعمتونه دي کاغه د الله رؤیت دی کاغه په جنت کې حوری دي غلمان دي دا ټول باندې ښایسته بحث کړی خو زه صرف په دې خاطر چې زمونږ په دې درس کې کتاب کې په دې باندې یو موضوع ده چې مخکې ما ذکر وکړه چې جنت د الله سبحانه وتعالی پیدا کړی او د پخوانه پیدا کړی او اوس هم شته آینده به هم وي او فنا به پرې نه راځي الله سبحانه وتعالی په سورة رعد کې په 15 نمبر آیت کې فرمایلی دی مثل الجنة التي وعد المتقون الله سبحانه وتعالی د جنت صفت کوي کیفیت بیانوي فضیلت و منقبت هغه بیانوي چې دا جنت داسې جنت دی چې دې سره الله سبحانه وتعالی وعده کړي او وعده یې پرې ورکړی متقیانو ته په دې کې یو نکته الله سبحانه وتعالی داسې نه دی ویلي چې مثل الجنة التي وعد المؤمنون یا وعد المسلمون بلکې فرمایلی دی مثل الجنة التي وعد المتقون جنت د متقیانو ځای دی په لسګونو داسې آیتونه قرآن کریم کې موجود دي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي وازلفت الجنة للمتقین الله سبحانه وتعالی به جنت نږدې کړي د پاره د متقیانو الله سبحانه وتعالی په سورة کهف کې فرمایي چې الله سبحانه وتعالی دا جنت ورکوي متقینو ته غیر بعید او سلری نه ده الله سبحانه وتعالی په سورة محمد کې فرمایلی دی مثل الجنة التي وعد المتقون صفت او حالت دی جنت اقا جنت چې الله سبحانه وتعالی وعده کړي متقیانو سره اشاره د دې خبرې ته چې مطلق ایمان اسلام دا کمال نه دی کمال ورسره تقوا ده جنت د تقوا په وجه حاصلي واتقوا الله ويعلمكم الله لکه څنګه چې په تقوا باندې علم حاصلېږي شرعي علم د قرآن و سنت په تقوا حاصلېږي دغه شانته جنت هم هغه په تقوا حاصلېږي نو دې وجه نه الله سبحانه وتعالی په دې ځای کې وعده ذکر کړی د متقیانو سره هغه جنت تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به د هغې د ویالې چې د قصرونو د لاندې به روانې وي او جاري به جنت کې به قصرونه وي بنګلې به او بیا به د دې بنګلو قصرو کورونو د لاندې ویالې بهیږي دا یو بل کیفیت به ناشنا کیفیت به اکلها دائم وظلها د دې سوری به هم دائمي وي او د دې خوراکونه به هم دائمي
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. او انجام برخلیک د متقیانو چې د الله نه ویریږي هغه به جنت وي، او برخلیک او انجام د کافرانو هغه به جهنم وي، دوزخ. د تقوا برخلیک او انجام نتیجه جنت، د کافرو برخلیک انجام و نتیجه دوزخ. د دې وجه نه الله سبحانه وتعالی په سورة محمد کې هم دقه شانته فرمایلی دي، او 15 نمبر آیت دی: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثال او صفت او کیفیت د هغه جنت چې وعده شوې ده د متقیانو سره. هغه جنت چې الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې د هغې د نعمتونو تذکره کړې چې فیها انهار، په دې جنت کې به ویالې وي، لښتې به وي، سیندونه به وي، بهیږي به من ماء غیر آسن، د هغه اوبو نه چې هغه به مزیدار اوبه وي، بدبویي به پکې نه وي. په دنیا کې خو اوبه چې لږ درنګې تیر شي، وخت پې تیر شي، ډنډې شي په یو ځای کې، هغه ایسته بدبویه شي، وبړی وکړي، خوسا شي، پلید شي. جنت کې د اوبو به داسې صفت نه. وفیها انهار، او بیا به په دې جنت کې د دې اوبو سره سره وانهار من لبن لم يتغیر طعمه، ویالې به یې، لښتې به یې چې بهیږي به په دې جنت کې د شیدو نه، د پیو نه، لم يتغیر طعمه، او د هغه کیفیت به نه خرابېږي، هغه به نه ترشیږي، نه ګنده کېږي. په دنیا کې خو شودې چې د غوا د غولانځو نه راولوسلی شي نو هغه ایسته خراب شي، او بیا د ګرمۍ په موسم کې خو ډېر زر خرابېږي، خو د جنت شودې داسې نه. وانهار من خمر لذة للشاربین، او بیا به ویالې وي، دریابونه، سیندونه، لښتې چې هغه به د شرابو نه ډکي، لذة للشاربین، هغه به داسې شراب وي چې څکونکو لره به مزه ورکوي، د دنیا د شرابو په شان به نه، لا غول فیها ولا ینزفون، ولټې به نه پرې راځي لکه د دنیا شراب، او دارنګه سردردی به هم نه پرې راځي لکه د دنیا شراب، بلکې د جنت شراب دی. وانهار من عسل مصفى، او د ګبینو د شهدو نه ډک ویالې به رواني، لښتې به روان وي، او په دې کې به دا جنتیان مزی کوي. او په یو روایت کې راځي بحرونه به وي، بحر من ماء وبحر من لبن وبحر من خمر وبحر من عسل مصفى، دریابونه به وي. الله سبحانه وتعالی دا جنت تیار کړی د داسې متقیانو دپاره او د داسې موحدینو دپاره. تر دې ومن کل الثمرات، فیها من کل الثمرات، په دې جنت کې به هر قسم میوې، هغه میوې چې ته په دنیا کې ګورې، وأوتوا به متشابها، په رنګ کې به یو شان وي، ورته به وي، لیکن خوند کې به جدا جدا وي، او په دې کې به حورې وي، وازواج مطهره، او هغه بیبیانې به یې پاکې سوتره، د اخلاقو نه ډکې، ښایسته اخلاق لرونکې، او د ګندګیو نه، بد اخلاقیو نه
او وینو او بدبویو او د دې سیزونو نه چې په دنیا کې کرکه ترې کېږي د هغې نه به پاکې سوترې وهم فیها خالدون او دا جنتیان به همیشه په دې جنت کې او دې سره سره د الله سبحانه وتعالی رضا به وي او بخښنه به ورته وي ومغفرة من ربهم رب به ورته دغه ګناهونه ورته بخښنه کړي کمن هو خالد فی النار داسې یو تن چې جنتي وي او داسې یو تن چې هغه دوزخي وي همیشه په جهنم کې پروت وي دا دواړه برابر دي نه دي برابر وسقوا ماء حمیما او دغه جهنمیانو ته به اوبه ورکولی کېږي هغه اوبه چې ګرمې به وي داسې اوبه چې هغه اوبه به په دوی باندې سکلولی کېږي به او فرمایلی دي فقطع امعاءهم کلمې به یې کته روانې وي ټوټه ټوټه به شي د دې وجې نه جنتیان او دوزخیان نه دي برابر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ندی برابر جنتیان ندی برابر دوزخیان جنتیان د دوزخیانو سره ندی برابر او دقه جنتیان هم دوی دي کامیابی هغه د جنتیانو ده کامیابی د جهنمیانو نه ده دې وجه نه الله سبحانه وتعالى فرمای فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز یو څوک چې د جهنم نه لرې وساتلی شي او جنت ته داخله کړی شي دغه انسان دی کامیاب او دا هغه ده لویه کامیابي د دې وجې نه ځکه موږ الله سبحانه وتعالی ته سوال کوو اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل یا الله زه ستانه جنت غواړم او هغه څه چې دا جنت ته پې ورنږدې کېږو د اعمالو د اقوالو نه او پناهي غواړم د هغه جهنم نه او د هغه اعمالو اقوالو کردار نه چې زه د جهنم مستحق پې ګرځم اللهم إني أعوذ بك من جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار یا الله زه پناهي غواړم د دوزخ نه یا الله زه پناهي غواړم د جهنم نه دا مونږه همیشه په لمانځه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تعلیم راکړی نو دې وجې نه قدرمنو د جنت سوال پکار دی د جهنم نه امان پکار دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په دنیا کې په عبادتونو کې په لمونځونو کې په تشهد کې د جنت غوښتنه به یې کوله او د جهنم نه به یې پناهي غوښته تر دې چې په آیتونو کې کله وه چې د جنت ذکر راشي د رحمت ذکر راشي هغه به سوال کوو او کله به چې د جهنم او د وعیدونو دوزخونو ذکر راته هغه به استعاذه پناهي به یې غوښته الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو لره جنت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو د جهنم نه او د جهنم د هغه اسباب او اعمال او اقوال نه نجات راکړي الله سبحانه وتعالی دې هغه جنت مونږ ته نصیب کړي چې وجوه یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مخونه به یې په دې ورځ رب العالمین ته به کتونکي وي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له